د روژې میاشت د محبت میاشت ده. او پښتونه زما رب په رمضان کې جهنمیان سره روغه وکړه، هغې جنتیان کړه. چې الله په رمضان کې روغې کوي، موږ له روغې پکار دي که نه دي پکار؟ پکار دي که نه دي پکار؟ خو چې یو ځل چاته کرسۍ میلاو ده پرېښودو ته بیا تیار نه دي، خو چې په اسانه نه پرېږدي بیا به دغسې پرېږدي لکه چې دا یې پرېښوده. دا به عبادت کې تیرو به انشاءالله، تیرو به انشاءالله. توجه. او په روژه کې دا قرآن او رمضان بیا دوچن شي چې کروڑ جهنمیان میرا رب تیرا رب رب کائنات د جهنم نه وباسي، جنت ته داخلي. چا وجه څه ده؟ ما د روژې میاشت د صلح میاشت ده، د روژې میاشت د پیار میاشت ده، د روژې میاشت د اخوت میاشت ده، د روژې میاشت د بایچارې میاشت ده، د روژې میاشت د صلح میاشت ده، د روژې میاشت د مؤدت میاشت ده، د روژې میاشت د پیار میاشت ده. به دغسې پرېږده. د روژې میاشت د محبت میاشت ده. او پښتونه زما رب په رمضان کې جهنمیان سره روغه وکړه، هغې جنتیان کړه. چې الله په رمضان کې روغې کوي، موږ له روغې پکار دي که نه دي پکار؟ پکار دي که نه دي پکار؟ زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات او زما د اکابر علماء دیوبند تعلیمات در گذر ماپ کول دي. ما ته خپلو مشرانو ماپ کول ښودلي. ما ابله ورځ په ثوابې کې ابله ورځ د خپل سر قاتل د الله د رضا دپاره ماپ کړي دي. د انتقام خبرې مه کوئ پښتنو، د بدل خبرې مه کوئ. زما پښتون به راپاسې بدل به اخلمه، بدل ته ډېر غیرتي ستا وینه دې به راپاسي. ولې ما بنګړي اچولي؟ په دین غیرت وکړه، په اسلام غیرت وکړه، په قرآن غیرت وکړه، په ختم نبوت غیرت وکړه، شریعت او طریقت غیر. توجه توجه. الله بخنه کوي. ای زمونږ د ټولو دا امید دی چې الله مونږ معاف کړي. الله دې مونږ څه کړي؟ الله دې مونږ څه کړي؟ الله دې مونږ څه کړي؟ لکه دا تمنا زمونږ د ټولو چې الله دې مونږ معاف کړي. پښتون وایي چې زه څوک معاف نه کړم، خو چې الله مونږ معاف کړي. توجه. چې الله نه معافي غواړي بیا به معاف کول کې. او ته چې څوک نه معاف کې کاکا ماما غیرتي پښتونه، او ته وایې چې بدل انتقام باخلم، نو چې ته معاف کول نه کې وایه الله بیا معاف کول کوي. اور قرآن رمضان دا د نفسي نفسي به. توجه. ما ته لږ وخت کېدی نو بیا هغه شان وایه چېرته خطا نه شوي. توجه. د قیامت ورځ به هر انسان به اپنے ارگ کې غرق پسینه کې به شرابور وي. په هغه سخته ورځ باندې به یو طرف ته رمضان ولاړي، بل طرف ته به قرآن ولاړي. زما رب به سره د علم تپوس کوي. رمضان څه ویل غواړي؟ قرآن څه ویل غواړي؟ رمضان ویل ربه 12 میاشتې دي: محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع اول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. ربا 12 میاشتې دي. زه رمضان خو شهر الله یم. توجه. تاسو د 400 مرکز ته دی که د جنډې مرکز ته دی؟ مرکز ته کوم مرکز ته دی؟ د 400 مرکز کې چې بیان کېږي نو خلک ولاړي که ناست دي؟ نو کښېنئ که نه، کښېنئ. حاجي صاحب کښېنئ. یو مهرباني کې دا کټونه دي که کرسۍ دي؟ کرسۍ دي. په دې کرسو کې چې ماشومان دی هغه مخکې راشي، مشران کرسو کې کښېنئ. مشران چې دی بره دام راشي لاندې. مشران دلته ماشومان راپاسې کرسونه دلته راشي. خو چې یو ځل چاته کرسۍ میلاو ده پرېښودو ته بیا تیار نه دي، خو چې په اسانه نه پرېږدي بیا به دغسې پرېږدي لکه چې دا یې پرېښوده. توجه. دا ماشومان کرسونه راپاسې